د کتاب نوم: ورک ډیپلومات. لیکوال: فضل حق غزلي. غږ: عمران غني ساپی. د کتاب غږیزه بڼه د کتابتون ویبسایټ، کتابتون یوټیوب چینل او کتابتون فیسبوک پاڼې څخه اورئ. پیل. درېیمه میاشت وه چې له دفتر څخه زما کمیشن نه و راغلی. په بټوه کې مې فقط د یو څو ورځو خوړو پیسې پاتې وې. مازدیګر ناوخته و. زما کاري وخت په دفتر کې پوره و. د کاري وخت د پای ته رسېدو سره سم د دفتر څخه ووتم. چارېدو ته د قدم وهلو په نیت روان شوم. بازار جوړ و. د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته وه. زه د میوې رړۍ سره ولاړ وم. لږ څه تازه میوه مې راواخیسته. د میوې پلاستیک مې په لاس کې و. د جیب څخه مې بټوه راوایسته. پیسې مې ورکړې. څو قدمه وړاندې لاړم. هی ځوانه. د نارې سره سم مې ور وکتل. ځوان هلک چې دنګه ونه یې لرله. د غربت نښې له ورایه معلومېدې. معصومه څېره یې وه. دا څو ورځې کېږي چې کور ته مې هېڅ نه دي وړي. که لږ څه مرسته راسره وکړي. بټوې ته مې لاس کړه. ماتې پیسې مې ټولې ورکړې. یوه مې ورسره نیمه کړه. ځوان لاس په دعا شو. بیا مسک شو. زه هم ترې روان شوم. په سینه مې درنه سایه تېره شوه. همداسې په فکر کې روان وم. د ښي جیبه مې ټلیفون راوایسته. ګورم چې د دفتر څخه زنګون راغلی و. ځنډ مې ونه کړه. سمدلاسه مې ورته زنګ وکړه. سلام انجینر صاحب، ښه یې؟ علیکم سلام، شکر، زه ښه یم. هیله من یم چې ته به هم ښه اوسې. مننه کوم. زه چرایدو کې یم. تاسې چېرته یاست؟ زه اوس دفتر ته ورسېدم. ځنډ مه کوه، راشه چې د شپې عجله ناسته لرو. ټول همکاران راغلي دي. موبایل کټ شو. دفتر خواته مې چابک چابک قدمونه واخیسته. له ننوتلو سره سم مې نیکټایي سمه کړه. عینکې مې جیب ته کړې. عجله ناسته کې مې ګډون نشو کړی. په خپل کاري پلان مې د دفتر سپورټر سره شریک کړه. راته یې د ادارې مدیریت په برخه کې څه لارښوونې وکړې. پریزنټیشن خونې ته نږدې د ناستې کوټه وه. نوکریوال ناستې کوټې ته ننوته. نن شپه مو څه ته اړتیا برابره ده چې تیارې کړم. همکارانو ورته د مکروني فرمایش ورکړه. ټولو خپلې د ډوډۍ پیسې ورکړې. ما هم بټوې ته لاس کړه چې نوکریوال ته د ډوډۍ پیسې ورکړم. څه پیسې چې پاتې وې هغه مې ورکړې. د ناستې له کوټې څخه د باندې راوتلم. دفتر مخې ته ښایسته چمن، ګلان او زینتي بوټي وو. چوکۍ مې ورسمه کړه او د راتګراني ګل بوی مې تر سپږمو شو. عجیبه کیف مې احساس کړه. د اوړي موسم و. کلاس ساعت ته مې وکتل. له 2 بجو څخه څو دقیقې تېرې وې. په ګرمۍ هېڅ نه پوهېدم. جلال آباد ګرمي مې تېره کړې وه. کابل موسم راته ښه برېښېده. زموږ د دفتر اصول ډېر سخت وو. په کاري وخت کې پوره بوخت ساتلې. د اوزګارتیا موقع نه درکوله. زه هم ډېر ستړی وم. ساعت تېر شو. فکر مې لږ بدل شو. د همکار غږ مې تر غوږو شو. فضلي صاحب راشه چې ډوډۍ تیاره ده. له غږ سره سم پاڅېدم. د دفتر 2 منزل ته د خوړو خونې ته ننوتم. ټولو ډوډۍ ما ته منتظر کړې وه. ډوډۍ مو وخوړه. همکارانو هر یو خپل اطاقونو ته لاړل. چا ټلیفون راوایسته، خبرې یې کولې. یو څو همکارانو مجلس جوړ کړی و. ګپ شپ، خنداګانې وې. خو زما د پوښتنې څوک نه و. ما ته به د چا زنګ راتلو او نه کوم پیغام. ځکه چې زه مې د خپل کورنۍ سره همیش په فکري جګړه کې ښکېل وم. تل به یې پر ما بې ځایه نقد او انتقادونه کول. زه خپلې ټولې کورنۍ ته ناکام او مخالف معرفي شوی وم. په ملګرو کې هم فقط د ګوتو په شمار ما سره همفکره څېرې وې.
د تشویق او هڅولو لپاره مې څوک نه و. د ژوند خوند له پخوا څخه څو چنده کم شوی و. د ډېر خفګان له لاسه مې وزن بیخي له لاسه ورکړی و. د دارو سره عادت وم. هر کله به مې فشار بره و. په بټوه کې به مې تل دوا پرته وه. د دفتر له دوهم پوړه په ښکته کېدو وم. زموږ د دفتر پرزنټور راغږ کړه. فضلي صاحب، نن شپه لکه چې سکریم خوړلو ته زړه نه کېږي. له ما څخه ور پارخطا شو، ځکه چې په بټوه کې مې نور د پیسو درک نه لګېده. ما ورته وویل: انجینر صاحب، تاسې لاړ شئ. زما کارونه لږ زیات شوي، نن شپه نشم تللی. ګوره، که کار دې مهم وي چې زه در سره مرسته وکړم. نه پرېږدی چې راغلې بیا در سره شریکوم. ځان سره خبرو کې وم. هی فضله، د کمیشن درک خو نشته، اوس به څه کوې؟ د سبا لپاره خرڅ له کومه کوې؟ لا تنکی زلمی و. د حالاتو او دروغجن وعدو راته په سر کې د سپینو ویښتو څرک کړی و. کله به دې حالت سخت غمجن کړم. ځواب به مې په غمجنو سترګو ورکوه. دغه ورځ شپو سخته راته لحظه په لحظه یاده ده. د دفتر په دریم پوړ کې انجینر صاحب الهام چې زموږ د دفتر سپورټر او مشر و، ځان ته یې د ناستې خونه او ځای ناسته جوړه کړې. ځان سره مې وویل چې سبا ته باید د دفتر څخه رخصت واخلم او د پیسو د پیدا کولو په نیت ووځم. زړه نازړه وم چې اوس سپورټر صاحب ته څه ووایم. د زلمیتوب وخت و. د پیسو لاس مې چاته نه اوږد کړی. انجینر الهام خواته ورغلم. ګورم چې د خوراک لپاره یې ځان ته یو څه راوړي. د دروازې غږ سره سترګې پر ما ولګېدې. اوهو فضلي صاحب، تا زما خونې ته راتګ؟ په خیر راغلی. په خیر راغلی. اوس چې راغلی نو له ما سره به یو ځای ډوډۍ خورې. موږ وخته خوړلې. تاسې خپله ډوډۍ نوشیجان کړئ. له مزاحمته بښنه غواړم. نه فضلي صاحب، هېڅ مزاحم نه یې. ښه انجینر صاحب، سبا لپاره زه رخصت اخلم. یو ملګری چې مې تسل نومیږي، د کابل اسیا په روغتون کې بستر دی. حالات یې ښه نه دي. زنګ ورته وکړه. رخصت ته حاجت نشته. ورتګ مې ضروري دی. هغه زما کاري ځای دفتر کتلی. زه باید لاړ شم. ښه نو، چې دومره ټینګار کوې نو لاړ شه. مازدیګر وخته راشه چې خپل مسؤلیت هېر نه کړې. له سپورټر صاحب څخه مې په دې بهانه اجازه واخیسته او ترې راښکته شو. اودس او لمونځ مې وکړه. نور د خوب په ټالونو زنګېدم. د موبایل ساعت مې سهار د وخت په معین وخت برابر کړه. د سهار ملا ځان سره له دفتر څخه د یو جوړه جامو سره وترم. نیغ د چرایدو په لوري روان شوم. لاره کې سپیو بد حال اخیستی و. څو قدمه مې چابک واخیستل. چرایدو ته ورسېدم. د مزدورانو په قطار ورننوتم. ټولو ویلې چې وروره، ما له ځان سره بوزه. ما بوزه مشره، هر کم کار کوم. وروره، زه استاد یم. چا یو څه ویلې او چا بل څه. ورته مې کړه: ګورئ، زه هم د کار لپاره راغلی یم. کار کوم. یو به راته ښکته پورته کتل او عجیبه مسکا به یې کوله. نور به یې څه نه ویل. یو یې راته مخ راواړو. وروره، آیفون موبایل، برانډ ساعت، سپینه جوړه، ښکلې څپلۍ او دیاړي عجیبه ده. ساعت تیر شو. خلک به راتلل، ټول به پسې منډې کړې. خو ماته مې د تنکي زلمیتوب دا غرور اجازه نه راکوله چې زه چا پسې منډه واخلم. لږه شېبه تېره شوه. د مزدورانو بیروبار کم شو. یو سپین ږیري سړي چې جالۍ خوله یې په سر کړې وه، یوه خوا او بله خوا یې کتل. زه ورنږدې شوم. ورته ومې ویل: سلام کاکا جانه، مزدور دې په کار دی؟ هو وروره، مزدوران مې په کار دي، 2 کسه. ښه، زه یم کاکا، زه به درسره لاړ شم. راته یې وکتل، مسک شو. ویې ویل: ښه ده، راځه چې ځو. یو بل مزدور هم راواخیسته. له کار په لور ور روان شو. زړه کې مې ویل: د کار پوښتنه خو به دې کړې وه، بیا به روان شوی وې. ما سره چې کوم کس مزدورۍ لپاره روان و، دغه دا خیال و چې د دغه سپین ږیري زوی یم. ورجغت شو.
سلام مې ورته واچو. ورته مې ویل وروره زه ستا د کار ملګری یم، زه هم د کار لپاره راغلی یم. سړي راته په ځیر ځیر وکتل. ها ها خندا یې وکړه. راته یې وویل خیر ریشخند وښه. دغه دا ګمان و چې دا به کار نه کوي. په همدې خبرو کې و چې 3 منزله کور ته ورسېدو. مشر کاکا د خپل مخکې جیب څخه موبایل راوایسته. هلو ژر دروازه خلاصه کړه، مزدوران مې راوستي. دروازه خلاصه شوه. مخامخ 2 لاسګاډي، بیلچې، کولنګ او نور د کار وسایل موجود وو. مشر کاکا وویل ځوانه دغه یو څو سیمنټو بورې پورته منزل ته جګول غواړي او نوره بیا شګه چلوه. سمه ده کاکا جانه بېغمه اوسه. زما د کار ملګری راته هک حیران ولاړ و. هغه ته مې وویل چې تر هغې ته چلوه زه کالي بدلوم. شیبه په کار تېره شوه. ناشته راغله. چای مو وڅښه. په کار بوخت و. هغه مشر کاکا زه یې تر سترګو لاندې څارلم چې آیا دا هلک په رښتیا کار کوي که نه. 11 ته څو دقیقې پاتې وې. مشر کاکا ته زما کار سخت خوند ورکړ. نږدې راغی. مسک شو. راته یې وویل ته هره ورځ راتلی شي. سترګې مې له اوښکو ډکې شوې. کار ښه په درس کې روان و. ګرمي له حده اوښتې وه. په خولو کې ډوب و. سوړ اسویلی مې وایسته. مشر کاکا پوه شو چې مزدوران ستړي شوي دي. سمدلاسه یې د ډوډۍ او د لمونځ غږ وکړه. سهار چای او ډوډۍ مې له ستونې نه وه تېره شوې. سخت وږی و. د مشر کاکا یو وړوکی زوی و. اوبه یې راوړې. لاسونه مو پرېمنځل. له ډوډۍ وروسته جومات ته لاړو. لمونځ مو وکړه. مشر کاکا ډېر دینداره او سخي سړی و. موږ په کار بوخت وو. د کار ملګری مې حبیب نومېده. راته یې وویل وروره 4 بجې شوې. کار به بس کړو. ګوره حبیبه دومره کار مو ورته وکړه. یا څو شېبې نور هم کوو چې هغه مشر کاکا راشي یا به ورنه رخصت واخلو. مشر کاکا راغی. غږ یې کړه چې وخت مو پوره شوی. حبیب کار بس کړه. ما ورته وویل کاکا زه به لږ ناوخته پورې کار وکړم. یو څه اضافه پیسې به ماته زیات راکړې. ګوره سوانه زه پوهېږم چې ته پیسو ته اړتیا لرې. اوس په کار ځان مه وژنه. زه لګیا وم. ماښام 7 بجې شوې. اذان وشو. کالي مې بدل کړه. مشر کاکا دې خیر اوسي. څه پیسې راته زیات راکړې. له ما څخه یې ډېرې پوښتنې کولې. خو ما ورته سم ځواب ورنه کړه. فقط مې همدومره ورته ویل چې زه اوس کابل کې مسافر یم. خدای پاماني مې ورسره وکړه. راته یې د کار وویل چې سبا ته بیا ورشم. ټلیفون مې راوایسته. ګورم چې بې شمېره زنګونه راغلي وو. ما مې پښې چابکې کړې. د دفتر په لور روان شوم. دفتر د دروازې زنګ مې وخ. ترنګ ترنګ دروازه خلاصه شوه. له روغبړه وروسته سیده د ناستې خونې ته ورغلم. سخت ستړی وم. ټوله ورځ مې د شګو بوجۍ 2 منزل ته پورته کړې وې. نازکو لاسونه مې تړاکې کړې وې. رنګ مې الوتی و. بېخوده وم. په ژوند کې مې داسې ورځ نه وه تېره شوې. خو بیا هم د سبا کار لپاره مې بانه لټوله چې سپورټر ته څه بانه جوړه کړم. خدای کول چې د پرزنټ په خونه کې د سپورټر صاحب غږ مې تر غوږ وشو. خپل کاري پلار مې واخیسته او د پرزنټ خونې ته ورننوتم. ټول همکارانو د سبا لپاره خپلې برنامې اخیستې وې. خپل کاري وخت لپاره پلان ترتیب کوو. سلامونه. خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ یاست. په خیرونه فضلي حاجي په خیر راغلی. سپورټر صاحب خپل خواته ورغوښتم. فضلي صاحب مریض دې څنګه و؟ ما څه ونه ویل. بیا یې پوښتنه وکړه. فضلي صاحب مریض څنګه و؟ انجینر صاحب تسل سبا ته عملیات کیږي. حالات یې ډېر خراب وو. کورنۍ سخته په تشویش وه. زه هم ورته خفه یم.
یو څو نورې بانې مې ورته وکړې. سپورټر صاحب ته ډېر په مینه ویل چې سبا ته یې خواته ورشم او عملیات یې له نږدې وڅارم. ما له انجینر صاحب څخه د سبا لپاره کاري برنامه وانخیسته. د ناستې خونې ته ورغلم. ټولو همکارانو خیالي تسل ته د روغ صحت دعاوې وکړې. نوکریوال د ډوډۍ د تیارېدو غږ وکړه. زه سوکه راپاڅېدم. د خپلې اشپزخانې خواته ورغلم. نوکریوال ته مې د پرون او نن شپې د ډوډۍ حساب خلاص کړه. د تېرو شپو په څېر ډوډۍ وخوړل شوه. هر یو خپلو کارونو پسې بوخت شول. زه هم خپلې نړۍ کې ډوب وم. ځان مې راڅخه ورک شوی و. د وجود بند مې درد کاوه. شپه تېره شوه. سهار ملازم د ټلیفون له زنګ سره چې ما یې ساعت قید کړی و جګ شو. د دفتر له فرعي دروازې څخه ووتم. ټکسي ته مې لاس ونیو. ور وخته. ساعت مزل وروسته له موټر څخه ښکته شوم. لمونځ لا نه و قضا شوی چې کار ځای ته ورسېدم. د مشر کاکا دروازه مې ټک ټک کړه. د ځنډه وروسته ځوان چې کاکا ته ورته څهره لرله راووته. له سلام وروسته مې ورته وویل دلته هغه کاکا د کار لپاره غوښتی یم. ځوان ورته په ځیر ځیر وکتل او لاړ. شېبه وروسته مشر کاکا ښکاره شو. له روغبړ وروسته راته وویل هی ځوانه ته دومره وخته د کار لپاره راغلی یې. ته بیخي نابلده دی. فکر کوم د کار دې دا دوهمه ورځ ده. نور ځای کې د کار نه و کړی. زه ورته مسک شوم. نه کاکا د خپلې وعدې سره سم وخته راغلی یم. غټه اوسپنیزه دروازه خلاصه شوه. ور ننوتو. ما مې خپلې جامې چې تورې بټنې لرلې بدلې کړې او د شګو په چلولو مې شروع وکړه. په دې ورځ ځان ته د سیمنټو بورې پورته کول راته ستونزمنه وه. د سیمنټو 20 بورې مې دوهم منزل ته پورته کړې. په کار بوخت وم. مشر کاکا چې د چای ګیلاس یې په لاس کې و په قدم قدم زما خواته راغی. زه یې پوښتنه یې راڅخه وکړه. ورته مې وویل چې جلال آباد په ښار کې اوسېږو. هغه راته وویل چې جلال آباد ښار کې ډېر بلد دی. کاکا د لغمان ولایت د علیشنګ ولسوالۍ څخه و. ټول عمر یې په کابل کې تېر شوی و. غرمې ډوډۍ څخه وروسته مې دمه جوړه کړه. کار خلاص شو. زه او مشر کاکا جومات ته لاړو. له لمونځ څخه وروسته مشر کاکا راته وویل ځوانه کار خو دې خلاص شو. دا راته ووایه چې د نیمې ورځې مزدوري درکړم که د ټولې ورځې. کاکا چې ته کوم رقم خوښ یې. مشر کاکا جیب ته لاس کړه او د پیسو بنډل څخه زما د مزدورۍ څو چنده علاوه اضافه پیسې ونیولې. خو ما ورته وویل ګوره کاکا ما ته مې خپلې د مزدورۍ پیسې راکړه. دا ډېرې دي. ځوانه تا چې کله شګه جګوله زما مېرمن ته لیدلی وې. نو هغه راته د اضافي پیسو سپارښتنه کړې. کاکا راته پیسې په زوره جیب کې کېښودې. ما هم ترې رخصت واخیسته. ښار کې مې د ضرورت اړوند توکي وپېرل. له پرشګاه څخه قدم قدم روان شوم. مازدیګر ناوخته و. سراچه ته ورته موټر کې کېناستم. ښار کې بې انتها ګڼه ګوڼه وه. عبدالله څلور لارې کې وم چې د دفتر پرزنټور زنګ راوکړه. پرزنټور سره مې کله کله د زړه خواله کوله. د لوړ استعداد ترڅنګ یو اجتماعي انسان و. د راز او نیاز ملګری و. هلو سلام انجینر صاحب ښه یاست؟ وعلیکم سلام فضلي حاجي ښه یم. چېرې نه ده راکړه شوی او مریض څنګه و؟ عملیات یې په خیر تېر شو؟ هو عملیات یې وکړه. اوس د روغ صحت خاوند دی. زه هم نږدې در روان یم. څه ته خو ضرورت نشته؟ نه مننه کوم. په خیر راشه. فضلي حاجي خدای پامان. دفتر ته د ننوتلو سره سم د سبا لپاره مې برنامه جوړه کړه. د پرزنټ خونې بالکون کې چمن ته مخامخ مې چوکۍ ورسمه کړه. ګڼو ورځو نازکه سپوږمۍ پوښلې وه. چوپه چوپتیا خپره وه. چوپتیا سره مې ورځ تر بلې علاقه او مینه زیاتېده. د پوهنتون سخته سودا ورسره چې د کورونا د راتګ سره سم په دوهم سمستر کې درسونه ځنډېدلي وو. د کور غړو به کله ناکله پوښتنه کوله
خو ما چې کومې سختې ګاللې هیڅوک مې پرې پوه نه کړل. د ژوند ګراف مې نور په ښکته کېدو و. وجدان مې راڅخه ورک و. یو نامعلوم منزل په لور روان وم. د ژوند لیدلوری مې هیلې مې اوس په همدې دفتر کې نغښتې وې. چاره او لاره راڅخه ورکه وه. کله کله به د جلال آباد ملګرو هغه بنډارونه رایاد شول. په سینه به مې غټه تیږه ایښوده. د ښو ورځو په تمه مې شپې سبا کولې. ځان سره به لګیا وم چې دا شپې ورځې به تېرې شي. په هر دفتر یا کاري ځای کې یو یا څو د څنګ ملګري وي. ما سره مې ملګري د ګوتو په شمار وو. ډاکټر صاحب انس شیرزاد ملګری او همکار تر څنګ زما د خوږو ملګرو په لیست کې ځای لرلو. له څو کلونو سره بلد وو. ډاکټر صاحب یو باوري څهره راته څرګنده شوې وه. کله کله به یې په دفتر کې اداري کارونو ته تشویقولم. تلوسه به یې راکوله او مسؤلیت به یې راته په ګوته کوه. همداسې یوه ورځ د پرزنټ په خونه کې مو مطالعه کوله چې د دفتر مشر سپورټر راننوته. په مکرجنه لهجه کې وویل: ډاکټر ویل خپل مسؤلیت مخې ته نه وړي چې دلته په بېهوده او بسیطو دې سر دی. ډاکټر انس ورته خپله برنامه د میز په سر کېښوده. ښاغلیه، زه مې خپل مسؤلیت له خپل کاري پلان سره سم مخې ته وړم. د سپورټر سترګې ماته وې. نورې خبرې ډاکټر ته کولې. په هره خبره یې پوهېدم. خو له ما هم نوره لاره ورکه وه. د کور لخوا بندیزونه، د دفتر لخوا مختلف فشارونه، هر ډول چیلنجونو سره مخ وم. څه وخت مخکې مې یو څه له لاسه ورکړي وو. د هغه ترخه څړیکه مې په زړه کې راتېرېده. زما د نازک بدن په یو ټوټه وینه کې لکه د پسرلي ګل راونغاړي. ژبه مې ګونګه شي. ځواب یې زما نمجنې سترګې ورکړې. د دروغجن وعدو سره مې په شونډو د ناهیلۍ خندا څرګندېده. ټول وجود به مې په جنګ و. خو ما مې د تیر په څېر په خپله سینه مې د صبر غټه تیږه ایښوده. کله کله به فکرونو او تشویشونو کوثر روغتون ته رسولم. کوثر تر ټولو نږدې روغتون و. په دې روغتون ټولې نرسانې راسره بلد شوې وې. هفته کې به 2 ځلې د دوا او ستنې لپاره ورتللم. یو ورځ همداسې سخت ناروغ وم. تبه مې سخته زیاته وه. د خبرو توان مې نه درلود. روغتون ته مې مراجعه وکړه. یوې نرسې راته 300 سي سیروم تطبیق کړه. څو ستنې هم ورګډې کړلې. د سیروم رنګ زړبخن شو. نرسې رانه د دندې پوښتنه وکړه. ښاغلیه، تاسې څه دنده لرئ؟ ها دندې پسې مه ګرځه ښاغلی. له تا مې دنده څو چنده سخته ده. د ورځو په اوږدو کې فقط د غرمې وخت ولرم. کاري وخت کې موبایل هم نشم استفاده کولی. نرسې ته په ګیلو سر شوم. مسکی شوه. نږدې راغله. زما د کټ پښو ته کېناسته. څو ثانیې په ځیر ځیر راوکتل. راته وویل: ګوره، تا سره د یو څه تشویش دی. خفګان او لوړ فشار دی هفته کې دلته روغتون ته راولي. آیا ته د کوم څه په لټه کې؟ د نرسې دې خبرو ته مې هېڅ پام نه و چې څه وایي. د چشت په ناري سره راته مسکه شوه. ویې ویل: ګوره که نه بیا بل خوا لاړې. ما درته یو څه وویل، خو ته ولې دومره فکر کوې؟ ها، نه پوهېږم. که پوهېدی نو دلته نه راتلم. زه هر وخت همداسې کېږم. که ستا زړه کې کوم څه وي چې نور ته د ویلو تاب نه لري، نو ما ته یې ووایه. کېدای شي در سره دومره مرسته وکړم. زه اوس د چا مرستې ته اړتیا نه لرم. که مې اړتیا شوه بیا یې درته وایم. ښه، سمه ده، خپله ښه پوهېږې. لغماني نرسې راته یو څو ټوکې وکړلې. فکر مې بدل شو. سترګې مې وغوړېدې. سیروم نور په خلاصېدو. شیبه تېره شوه. روغتون څخه ووتم. موبایل مې لړزه وکړه. ګورم چې هغه زما د کار ملګري حبیب راته زنګ ووهه. سلامونه، جوړ په خیر حبیبه. سلام، څنګه یې فضله؟ شکر، الله رحم دی. لږ مریض وم، اوس ښه یم. ښه، ډېر ښه، الله دې شفا درکړي. چېرته روان یې؟ دا اوس محبس څلور لاره کې یم. وروره، که سبا وزګار یې، چوکار مې په ټیکه نیولی، دواړه به یې وکړو.
ښه، کار یې څه دی او څو ورځو کې خلاصیږي؟ د 2 منزل کار دی. کښت او تجهیزول غواړي. که ته راسره اوسې کیدای شي 2 ورځو کې خلاص شي. ښه ده، خو زه به تا ته ماښام احوال درکړم. خدای په امان. د حبیب د زنګ له کټ کولو سره سم مې بټوه خلاصه کړه. د څو سرو او یو د شین رنګ افغانیو بانکنوټونه مې په سترګو شو. د کار لپاره په فکرونو دفتر خواته روان شوم. ځان سره بونګېدم چې سبا لپاره یو بهانه جوړه کړم. د پرزنټ خونې مخې ته د دفتر افسر ولاړ و. نوي همکارانو ته د دفتر اصولو ترڅنګ خپل خپل مسؤلیتونه ور په ګوته کول. ورځ تر بلې سره زموږ کاروندان په ډېرېدو و. ناستې خونه کې مې د سپورټر پوښتنه وکړه. ډاکټر انس راته وویل چې شېبه مخکې جلال آباد ته روان شو. زه ورته په خندا شوم. ډاکټر راته وکتل. فضلي صاحب، ارادې دې راته سمې نه ښکاري. خیر شه. ډاکټر صاحب، د پوهنتون همصنفۍ مې ډوډۍ کړې ده. مازدیګر نوره خدای پاماني کوله. ناځوانه ماښام د مازدیګر زیړی یې په بېرحمۍ وشړه. شېبه وروسته تیاره خوره شوه. له تالندې برېښنا سره ما د ارزان قیمت کلي او کوڅو روښنایي څرګنده کړه. څاڅکي څاڅکي باران شروع شو. د باران څاڅکي لکه د ټوپک له خولې ویشتل شوې مرمۍ زما پر مخ څپېړې ورولې، لکه د باران جنګ چې رسروي. له ډېرې مودې وروسته مې د آرام او سکون یو ډول احساس وکړه. ماښام د تورې شپې په خوله کې د ننوتې تورې ورېځې باراني موسم یو بل ته لاس ورکړی و. د رڼا د کمولو چاره یې اسانه کړې وه. د ناستې چوکۍ مې د ګلاب ګل سره نږدې کېښوده. د نندارې لپاره صحنه جوړه وه. د اوبو شرر مې د ناو څخه تر غوږو شو. په ځان کې مې د کاټن جوړه ټوله لمده شوې وه. باران په کراره کراره ورېده. ما ترې رخصت واخیسته تر څو خپلې جامې بدلې کړم. شپه تېره شوه. سهار د دفتر له پرې دروازې څخه ووتم. ډاکټر صاحب انس چې د پارک څخه د دفتر په لورې روان و، پر ما یې سترګې ولګېدې. اوهو فضلي صاحب، نن سهار دې لکه چې منډې ته زړه شوی. ما ته به دې ویلي وو یو ځای به تللي وو. ګوره ډاکټر صاحب، تا وزن نام خدا بیخي زیات دی. موږ ټول 4 هډوکي یو. تا ته چېرته رسېدی شو؟ د لاس په خوځولو سره مې ورسره خدای پاماني وکړه. څو چابک چابک قدمونه مې واخیستل چې د منډې ګمان یې را نشي. د ډاکټر له سترګو مې ځان پناه کړه. سمدلاسه مې حبیب سره خبرې وکړې. ورته مې ویل چې د بوتخاک سلولارې سره درته ماتلې وه. د حبیب په اړه مې هېڅ معلومات نه لرل. فقط د یوې ورځې د کار ملګری مې و. نابلده سړي سره د مزدورۍ په نیت وتلی وم. شېبه تېره شوه. د حبیب زنګ راغی. له څلور لارې څخه چپ لاس ته ولاړ و. د کار جامې پر تن وې. لاس مې ورته وخوځاوه. د سړک نه راتېر شو. دواړه د کار په لوري روان شو. څه کم 1 ساعت وروسته د کار ځای ته ورسېدو. لمر د خدای په مخلوقاتو خپله رڼا یې خپره کړه. په ویدو خلقو لمونځ قضا شو. ما مې خپل له کاره جوړه واخیسته. په کار مو پیل وکړه. د بېګا شپې باران خښتې درنې کړې وې. ما دوهم منزل ته خښتې ورګزار کړې. د کور مالک په ډېر کرکجن او غوسه راغی. راته یې وویل ځوانه، ما په دې خښتو پیسې ورکړې. څه د شور مال نه دی. دې دومره په بېرحمۍ ګوزاروې. که دې کار ته زړه نه وي نو تلی شي. وروره بښنه غواړم. خښتې باران وهلي، لمدې شوي، خو خیر موږ به یې په ملا جګې کړو. حبیب د سړي په غبرګون سخت خفه شو. ما ورته ډاډ ورکړه. که په ملا یې جګې کړو نو ژر کېږي. دا لار اسانه ده. د غرمې 12 بجې وې. لمر ډېر تېز و. سخته خوله او ستړی وم. اودسونه مو وکړه. د لمونځ له ادا کولو سره سم حبیب ډوډۍ پسې روان شو. حبیب مخې ته د کور څښتن پتنوس کې خواړه او ډوډۍ راوړه. یو بل ته مسک شو. همداسې ورځ تېره شوه. ماښام راته حبیب وویل فضله، که پیسو ته دې اړتیا وي چې د کور د څښتن څخه یو څه درته واخلم. نه پرېږده یې. هسې خو کار مو ته خلاص کړی. لږ کار یې پاتې. سبا به دواړه لږ وخته راشو چې کار مو ته خلاص کړه. خدای پاماني سره وکړله. موټر کې ناست وم.
موبایل ته مې زنګ راغی. نور وهاب شیرزاد و. سلام شیرزاد صاحب، جوړ په خیر، څنګه یې؟ علیکم سلام فضلي صاحب، ښه یم. خپله څنګه یې ورکه؟ ښه یم او ورک نه یم. ته خو اوس دفتر ته نه راځې، په کومه خاوره یې؟ څه مصروفیت؟ وروره کله جلال آباد او کله کابل کې یم. ټوله ورځ په رسنیو کې بوخت یم. په موټر کې ناست یې، چېرته روان یې؟ یو ځای کې مې کار و، اوس ماموریت څلورلارې سره یم. ښه نو زه هم چارېدو کې یم، له موټر څخه ښکته شه، همدلته به سره وګورو. ټلیفون قطع شو. شیرزاد صاحب د خوږې ژبې ترڅنګ د ټولنې د سمون لپاره له رسنیو سره په هره برخه کې پاتې شوی و. له تجاربو ډک انسان و. شیرزاد صاحب سره مې په چرایدو کې وکتل. دواړه د دفتر په لور روان شو. د دفتر دروازه خلاصه وه. دواړه د ناستې کوټې ته لاړو. همکاران مو د وطن په اقتصادي وضعیت او د ټولنې د نیمګړتیاو په هکله سره سلا مشوره کوله چې د حل لاره یې په ګوته کړي. ما شیرزاد صاحب له لاسه ونیو. د دفتر دریم پوړ ته پورته شو. له کېناستو سره سم نوکریوال چای راوړه. زه لږ ستړی وم. ملک ته مې ډډه کړه. یو پیاله چای مې وڅښه. پیاله تشه شوه. راځه یې پورته شو. ځان ته مې پیاله ډکه کړه. شیرزاد صاحب ته وخوځېدم. دې خوا که پیاله دی؟ نه یې څښم. بیخي ډېر شو. یو پیاله چو نه کېږي، بس دی. شیرزاد وروستی غړپ وکړه. د پیالې په څنډه لاس هوار کړه. بیا یې کیڼې خوا ته پتنوس کې پیاله کېښوده. د ګوړې لال بکۍ هم راواخیسته او پتنوس خوا ته یې وڅښاوه. خبرې شروع وې. مجلس تود و. فضلي صاحب په دومره آرام او د سهولت نه ډک دفتر کې ستا لاسونه تڼاکې کړي. خو شیرزاد صاحب دا اوس هم د کار له ځایه څخه راغلم. تا ته خو پته ده چې دا څلورمه مشرونه ده چې زما کمیشن نه دی راغلی. بد اقتصادي وضعیت سره مخ یم. وروره نور کار ته لاړ نه شي. که پیسو ته د اړتیا وه نو ما ته یې ویلی شي. ما تېره ورځ یو کنفرانس کې ګډون کړی و. ښې پیسې راکړې. پوهېږم وروره، مننه. ګوره فضليه چې د دولت په چوکاټ کې ځینې خبرې د دولت د تسلیمېدو روانې دي. زموږ د دفتر ترڅنګ نور ځینې دولتي روګانونه پرې نه دي خبر. دا دریم ولایت چې سقوط کېږي. او دا څه شیرزاد صاحب، داسې امکان نه لري. دومره قوي صفي قطاعت، منظمه اردو، مجاز کمانډو لرو. نو پوځي او ملکي کارمندان وګوره. فضلي صاحب د ټوله ورځ رسنۍ سره بوخت یم. هر څه پوه شوی یم. ته مې هم پوه کړې. نور هېڅوک له دې موضوع خبر نه کړي. وروره زموږ دومره دوامداره مبارزه، دومره زحمتونه، شپه ورځ خپل کاري پلان باندې کار کوو. دا اوس مې لاسونه وګوره. دا هر څه هېڅ زغملو نه دي. او پاتې شو رسنۍ. اوس هېڅ رسنۍ باندې باور نه لرو. وروره دا خبره ما د ننګرهار والي د وین له خولې څخه واورېده. هغه مې کلک ملګری دی. ښه سمه ده، ځکه چې مو خیر وي. دا شپه نور وهاب شیرزاد زموږ د دفتر میلمه و. د شپې مور ته ښه تود مجلس برابر کړه. شپه ناوخته شوه. هر یو خپل اطاقونو ته لاړ. خو د شیرزاد صاحب د سقوط خبره مې هېڅ له زړه نه غورځېده. ټوله شپه په همدې فکر کې وم. سهار د وخته د حبیب له زنګ سره سم ویښ شوم. د کار لپاره لاړم. تر غرمې مو کار خلاص کړ. حبیب څه مقدار پیسې زما په جیب کې ایښې وې. د کار د کالیو له بدلولو سره سم مې جیب ته لاس کړه. زما د مزدورۍ پیسې مخکې تر مخکې ایښې وې. د خدای په امانۍ په وخت کې مې ورته ډېره مننه وکړه. همداسې سختې شپې او ورځې وې. ډېر وخت شوی و چې کور لوري ته نه وم تللی. خو د کابل جلال آباد د لارې امنیتي وضعیت خراب شوی و. هدفي وژنې ورځ تر بلې په ډېرېدو وې. د ولایتونو سقوط هم ښه په درز کې روان و. زموږ دفتر مخې ته یو ښایسته او منظم پارک و. د فوټبال میدان ترڅنګ د والیبال جال هم ځای خپل کړی و. ځینې خلکو د سهار منډې لپاره پارک ته راتله. دې پارک ته مازدیګر راتګ د عجیب کیف احساس او د سکون ځای و. کله به مو چې دفتر کې کاري وخت پای ته ورسېده نو سیده به د پارک خواته ورتلو. زه په پارک کې د والیبال سیال ته ناست وم. ورځ تېره وه. مازدیګر خدای پاماني کوله. دروغجن ماښام د مازدیګر زیړې په بېرحمۍ وشاړه. د پارک څخه د خلکو د وتلو په حال کې و. چوپه چوپتیا خپره شوه. د مرغانو اوازونه هم
نه تر غوږو کېده. د ونو پاڼې به د ځمکې په لور د ناهیلۍ مړاوې ساه سر نه ښکته کول او د چوپتیا په ښار کې به د ترنم په څېر نارې پورته کولې او د تورتم چوپتیا به یې د یوې شېبې لپاره ماته کړه. په قدم قدم د پارک څخه راووتم. د دفتر ته نږدې اسکریم کې مې څو تنه همکاران تر سترګو شول. زه یې هم ولیدم. غږ یې کړه: فضلي حاجي، زموږ خواته اوس بیخي نه راګورې. موږ د پیسکریم خوړلو عادت کړو، اوس ته نه راځې. اوهو رښتیا، دې ورځو کې ناهیلی شوی. اخر څه خبره ده؟ شیبه د وطن په حالاتو وغږېدو. ټول غمجن او پریشان ښکارېدل. په دې ورځو کې مې میډیا او رسنۍ ډېره تعقیبوله. د ولایتونو سقوط ښه په درس کې روان و. د بلخ ولایت سقوط خبر هم راغی. نه پوهېدم چې دا هر څه ولې او څنګه روان دي. ما له ځان سره هوډ وکړ چې تر څو یو څاڅکی وینه مې په بدن کې وي، تر اخره به په دفتر کې یم. خپل مسؤلیت به په ښه شکل سره مخته وړم. د جمهوریت د سقوط تړون په دوحه کې شوی و. وطن کې امنیت ورځ تر بلې په خرابېدو و. د دندې مې کال پوره شو. په اداري برخه کې مې علمي او نظري تجربې تر ماسټرۍ حاصله کړه. د پوهنتون 4م سمستر د امتحانونو دور و. کریمینالوجي او سایکالوجي مې دومره ښه شوي وو چې د یو چا سره د سلام سره سم به د هغې رواني حالت او د پوهې او استعداد کچه راته له ورایه معلومېده. د خبرو تر څنګ په رفتار او کردار کې توپیرونه لیدل کېده. د اقتصاد د پوهنځي محصلین به له موږ څخه د برنامې په اړه پوښتنې کولې. زموږ په دفتر کې دغه کس زیات قدر کېده چې تر ټولو زیات کمیشن واخلي. په هره هفته کې به مو عمومي غونډه لرله. په غونډه کې به ځینو په ساوونو امریکایي ډالر اخیسته. همدې شپو ورځو ته ما هم سختې ګاللې. که څه هم زموږ د کورنۍ اقتصادي وضعیت ډېر ښه و، خو زما پالیسي دا وه چې هر انسان خپل د ژوند مسؤل دی. هر څه باید خپله وکړي. همداسې د هیلو او امیدونو څخه ډکې شپې او ورځې تېرېدې. یوه ورځ د دفتر په پریزنټیشن خونه کې په درسونو بوخت وم. یوه نابلده نمبر څو زنګونه ووهل. موبایل مې له جیبه راوایسته. بالکن مخې ته ودرېدم. سم د واره مې ورته زنګ وواهه. زنګ ورغی. د هلو په ویلو سره پوه شوم چې زما د تره زوی حاجي اسحاق دی. حاجي د ډېرو مودې وروسته زنګ راوهلی و. حاجي اجتماعي ځوان او د ځوانانو په چارو کې تر ډېره مخکښ و. لوړو زده کړو سند یې له حقوقو پوهنځي څخه ترلاسه کړی و. زموږ په کورنۍ کې حاجي تر ډېره زما هم فکره و. خبرې مې ورسره وکړې. په اخره کې راته وویل: فضله، ډېر وخت وشو، جلال آباد ته نه راغلی. ته یې امریکایي ډالر دی او کابل دی. ها ها، ګیره دې په سترګو. په دفتر کې مسؤلیتونه ډېر شوي. سخت بوخت یم او اراده مې شته چې نږدې وخت کې درشم. فضله، زنګ مې د همدې لپاره درته ووهه. په کلي کې لږ څه تغیرات راځي. د ملکانو لمن یې نورې غونډېږي او په ځای د څو کلیو په سر د دولت په شرایطو برابر د خلکو په خوښه یو وکیل ټاکل کېږي. دا خو ډېره ښه خبره ده. زموږ له کلي څخه چا ځان نماند کړی؟ له کلي څخه د مشرانو په خوښه زه ولاړ یم. واه، مبارک دې وي، غوره ټاکنه یې کړې. مننه، خو د مشرانو او نور خلکو د قناعت لپاره هېڅ برنامه نه لرم. اول کې مې زړه نه و، اوس مشرانو انتخاب کړی یم. اوس په کلي کې شورا جوړېږي. ستا راتګ حتمي دی. دلته به په ډېرو موضوعاتو کار وکړو. هر څه باید په ښه شکل مخته لاړ شي. د نورو کلو څخه هم خلکو ځانونه نماند کړي. د هغوی رایه زما لپاره مهمه ده. ښه حاجي، چې دا خبره ده، زه به د یو څو ورځو لپاره له دفتر څخه رخصت واخلم. فضله، سبا ته د راتګ حتمي دی. سمه ده، ګورو به انشاءالله. د خدای په امان. په دې ورځ فراه ولایت سقوط شو او هرات کې ښه جنګ روان و. یو خوا انکشافي پروژې ښې سمې روانې وې او بل خواته په هېواد کې د ولایتونو سقوط. د کابل ښاریانو نه نور سیاسون جوړ وو. هر خواته د نظام د ړنګېدو اوازې خپرې وې. ډېری ولایتونه سقوط شوي وو. ما د ورځې په جریان کې د دفتر له سپورټر سره د تګ خبره وکړه. څو ورځو لپاره مې رخصت واخیسته. کاري وخت د پای ته رسېدو سره سم جامې، لیپټاپ او نور وسایل مې بیګ ته واچول او د دفتر له پرې دروازې څخه ووته. ټکسي ته مې لاس مخکې کړه.
د جلال آباد د اډې ادرس مې ورکړه. ډېره موده وروسته د کور په طرف روان شوی وم. د خوښۍ نښې راکې له ورایه معلومېدې. له ډکې دننه بیروبار زیات و. یو ټوډي موټر کې مې سترګې خوږې شوې. د کرایې پوښتنه مې ځنې وکړه. بټوه مې له جیبه راوایسته. یاد موټر کې د تګ کرایه نه برابرېدله. مازدیګر لمونځ قضا و. لږ څه ناوخته شو. بکسه کې کېناستم. د سفر دعا وشو. موټر اخر سیټ کې ښځې ناستې وې. ما مې د یادښت کتابچه له بیک څخه راواخیسته. څو لنډې جملې مې پکې ولیکلې. موټر ساعت مزل کړی و. د موټر له مخکې سیټ څخه غږ وشو. کونړ او لغمان کې شدید جنګ روان دی. خپلو سرتېرو ته لاس په دعا شئ. موټر کې ناست ټول سیاسي بحثونه شروع کړه. ما سره نږدې د جمهوریت یو سرتېری ناست و. سرتېری د زابل ولایت د سقوط سره سم روان شوی و. درونټې بند ته نږدې روان و. ګرمي سخته زیاته وه. له موټر څخه د دوسرکې په چوک کې ښکته شوم. د شپې اوله حصه شروع شوې وه. کور ته ننوتم. د سلام په اچولو سره ټول زما په لیدو حیران شول. پلار سره په خوا کې نږدې کېناستم. مور مې راته مسکی شوه. فضل حق ډوډۍ دې نه ده خوړلې که نه؟ نه، حاجي سخت مېلمه کړی یم، هلته ځم. پلار مې راته وویل. کونړ ولایت سقوط شو. خو په یوه ولسوالۍ کې جنګ دوام لري. په همدې خبرو کې و چې د حاجي زنګ راغی. راته یې وویل د کوڅې سر کې درته ولاړ یم. ډوډۍ مو درته ماتل کړې. ناوخته دی. حاجي د کور ته ننوتم. ډوډۍ مو وخوړه. سبا ته د غونډې لپاره مې حاجي ته د خبرو کولو او په کلي کې د کار پلان ترتیب کړ. د سهار لمونځ سره سم مې سترګې پټې شوې. سهار ناوخته زه او حاجي راووتلو. زه د روسي کلشینکوفونو ډزې کېدلې. حاجي ته مې وکتل. سوړ اسویلی یې وایسته. زه پرې پوه شوم. فضله لکه چې ننګرهار هم سقوط شو. د حاجي د کور له عمومي سړک نه څو قدمه لرې و. سړک ته راووتلو. د وحشت جال هر خوا خپور شوی و. د جمهوریت په ام بي او هموي ټانکونو کې د 10 څخه زیات کسان ناست وو. یو متحد جمهوري نظام ړنګ شو. ستوني کې مې سلګۍ ایسارې وې. زړه مې ډک و. هیلې مې په بېرحمۍ وژل شوې. زما د هیلو قاتله ورځ وه. کوم یو ته چې ما د ژوند سختې شپې سبا کړې وې. دا ماحول ورته زغم وړ نه و. کور ته مې سر ورښکاره کړه. سیده لاړم خپلې خونې ته. وجدان مې راسره په جنګ و. بې اختیاره اوښکې مې روانې وې. یو خوا ته مې خپلې کورنۍ سره په فکري جګړه کې وم او له بلې خوا ټولې هیلې مې په سیند لاهو شوې. څو ورځې په خفګان کې تېرې شوې. د کورنۍ د غړو پیغورونه به کله کله ژوند ته د پای ټکي ایښودلو لپاره مجبورولو. کله به هم چې کور کې د ناکامو اشخاصو یاده کېدله. د دې لیست اول کس زه وم. د پیغورونو په ګولیو ویشتل کېدم. ژوند نور خوند نه راکاوه. د انسان له نوم نه مې نفرت کاوه. د خلکو سره به مې د خبرو حوصله نه درلوده. ډېری وخت به د سیند د غاړې میلمه وم. د 4م سمستر امتحانونه ډېر په مشکلاتو پای ته ورسېده. سمدلاسه 5م سمستر پیل شو. زموږ د څانګې استادان د نظام له سقوط سره سم المان ته تللي وو. پر ځای نور استادان راغلي وو. خو د درسونو خوند د تیر په څیر نه و. د پوهنتون د ویلو څخه مې بله لار نه لرله. زما د خیاطۍ ورکشاپ هم نور سقوط شوی و. نه کار درک پکې نه و. کور کې هم ناستې خوند نه راکاوه. د بې کسۍ شپې او ورځې وې چې پر ما تېرېدې. د زړه خواله مې د سیند له غاړې سره شتي کوله. باور وړ ملګري مې فقط د دندې همکاران او د پوهنتون 2 ټولګیوال وو. د دندې همکاران مې د ټولنې د سالم بهبود لپاره نه ستړي کېدونکې هلې ځلې کړي. په سختو شرایطو کې د ټولنې د فقر لمنې راټولولو سره یې مبارزه کوله چې ټولنه له دې محتاجۍ څخه وژغوري. د تېر ژوند حال مې چاته نشو بیانولی. د سیند مستې څپې، د مرغانو غوغا، لکه د یو مستې پیغلې د پاولیو کمیس او د مسلک اړوند کتاب به زما ملتیا کوله. د زده کړې اړوند بیک او درسي مواد زما له اوږو څخه نه غورځېده. پوهنتون کې مې 2مه درجه خپله کړې وه. خپل پوهنځي کې یو فعال او ممتاز محصل وم. په ادبي غونډو او کنفرانسونو کې تر ټولو د مخه حاضرېدم. د ژوند پام مې په درسونو اړولی و. مسلک مې تر هر څه ډېر خوښ و.
د کورنۍ لخوا کوم مادي او معنوي مرسته راسره نه کېده. کور ته مې ګټه نه راوړله، نو ځکه د کور په قدرت کې مې قرار نه درلوده. د وخت اولاد چې د کور په قدرت کې وي ښه خو ښه دي، بده ته یې هم ښه وایي. چې له قدرته ولوېږي بد په خپل ځای ښه دي، هم په بدو یادېږي. د ژوند خوږې ترخې مې د سیند غاړې ته وړلې. سیند غاړه به زما خبرې چاته نه کولې، ځواب به یې د اوبو مست څپو سره ورکولې. د اوبو څپو په نازک شمال زما د کتاب صفحو اړولو لپاره لیږله. خدایي شمال به د سیند د امر پر ځای کولو لپاره کتاب راته بند کړه او د یوې شېبې لپاره به یې د یوازیتوب غېږې ته میلمه کړم. پر یو غم څپلي څهره به د لږ ساعت لپاره مسکا خپره شوه. د لید صحنه به جوړه شوه. کرن خان ټاپو به زما د تازه زلمیتوب حالات یې راڅرګند کړه. د تېرو یادونو او ترخو څړیکو په ټال کې به یې وزنګولم. په کاغذ به مې تېرې شوي بدې پیښې حل لاره ولیکل. سیند ته به مې ګوزار کړه. د درد څو اسویلي به مې ورته ویسته. دا صحنه زما زلمیتوب ته یو خاموشه کرکټر ورکړه. ناوخته مازدیګر به د ماښام په تیارو یې زما د تګ فیصله کوله. ماښام د دروغجن قاضي چپنې خپور کړی و. له انسانانو نیولې تر څارویو او مرغانو به یې ترحم نه کوه. یو خیالي انسان بعضې دروغجنې وعدې، کردار او خبرې به زما روح دومره تنګ کړه چې ځان به راڅخه ورک و. د یوې مودې لپاره بیرته پیدا کول ډېر ګران کار و، خو په غېږ نیولي غږ مې له خولې څخه څو منفي کلمات ورته وته. د بدن په یو ټوټه باندې به مې یو دروند سیوری تېر شو. د محصلۍ په دور کې هم مې یو دوه د څنګ ټولګیوال لرل. ډېره وخت به د سمسور او زبیر سره وم. خواږه یاران او د راز نیاز ملګري مې. ښوونځي کې راسره ادبي بهیر او برنامې به مو یو ځای مخ ته وړلې. زموږ په ښوونځي کې د کال غوره او ممتاز محصلین په سر کې تر ټولو مخکښ زموږ نومونه و چې بې حده به مو زحمت او کوششونه کول. له دې دوو خوږو سره به مې ساعت تېر و. همداسې ورځې تېرېدې. یو ورځ استاد صنف ته راننوته. د فراغت په هکله یې پوښتنې وکړلې. الماني ډیپلوماټانو ایا د فراغت لپاره مو آمادګي نیولې؟ ټول چپ شول. ګورئ، ټول یو میاشت امتحانونه ته پاتې ده. اول خو ټول باید خپل د مونوګراف موضوع راوړئ چې له تایید څخه وروسته یې چاپ کړئ. او بله دا چې له اوس نه تاسې ټول فراغت لپاره پوره آمادګي ونیسئ. د لوجستیک یا اخیستلو لپاره مو څوک انتخاب کړی او که نه؟ هېچا غږ ونه کړه، ځکه چې رقابت په ټولګي کې بې باوري زیاته کړې وه. د استاد سترګې پر ما ولګېدې. مسک شو. راته یې وویل جګ شه فضلي. څوکه راپاڅېدم. زما په نظر فضل حق فضلي به د لوجستیک لپاره غوره وي. که چېرې ستاسې د غونډې ټاکل شوې پیسې کمې شوې نو فضلي تر ټولو ښه اقتصادي وضعیت لري. دا به هر څه حل کړي. ټولو زه د لوجستیک لپاره وټاکل. ټاکل شوې پیسې مو د هر ټولګیوال څخه راټولې کړې. زبیر ته مې مخه کړه. زبیره، هن دا پیسې واخله، له ځان سره کېږده. که کمې شوې ډاډه راته ویلی شي. خپلې کورنۍ سره مې روابط ښه نه وو. ټولو راته د بېل شوي ورور ګمان کوه. د ساینس دورې پای ته فقط څو میاشتې پاتې وې، خو په کور کې اوس هم ټول ما سره په فکري جګړه کې وو. ژوند راته ډېر سخت شوی و. کله به مې سترګې وچې، ذهن تش او زړه ډک شو. بد یې په خپل ځای، ښې به هم په ما باندې بده لګېدې. ځان به مې د ټولو څخه څنګ ته کړه. د انسانانو د پیغور او تهمتونو څخه لرې. د یو څو ساعتونو لپاره به د یوازیتوب میلمه شوم. سیند غاړې سره به مې ذهن او روح ارام و. د سیند چپې لکه د مستې پیغلې د بنګړیو شور. زما پام به یې ځان ته کړه. لمر لکه نارنجي نسکوره پیاله، نیم له غره پناه نیم ښکارېده. خپلې وروستۍ وړانګې لکه د زردتاو مزی له دنګو سکو ننغاړلې. زه لکه پرانیستې غېږې په څېر ناکراره نندارې ته ناست وم. هغه لرې د غره له سره فقط یو څو ثانیو ته اړتیا وه چې یو ناهیلې څهره ولګېږي. مسکا یې پر شونډو خپور کړي. خپل روح او وجدان سره روغه وکړي. د کرن له نرم موسیقۍ سره مې له یوازیتوب څخه خوند اخیسته. شېبه تېره شوه. ټلیفون ته مې زنګ راغی. شمېره نابلده وه. هلو، سلام. علیکم سلام ښاغلی فضلي. له غږه مې وپېژانده چې د کوثر هغه نرسه وه چې
د لوړ فشار دوا به یې راکوله او له ډېرې مودې وروسته راسره وغږېده. ستړی مې شو ډاکټرې، څنګه یې؟ شکر ښه یم، مننه. ګوره فضلي، موږ دې بیخي هېر کړو. زړه نازړه مې درته زنګ وواهه. ما ویل خارج ته به تللی یې. ها ناغلې، اوس خو په وطن یمه. ښه سمه ده، څه مصروفیت او چیرې یې؟ موږ جلال آباد کې اوسېږو. د پوهنتون مې اخري سمستر دی. 2 میاشتې وروسته فارغېږم. دا راته ووایه چې ته چیرې او په کوم روغتون کې بوخته یې؟ زه اوس هم کوثر روغتون کې یم. د خوښې ځای ده چې خپل لیسانس دوره په خیر او کامیابي سره بشپړوي. واقعا خوشحاله شو. اغلې له زنګ نه دې ډېره مننه کوم. ستا هغه ښېګړې مې په یاد دي. تاسې ډېر ښه انسان یاست. فضلي چې له کابله راتلې زموږ روغتون ته سر راښکاره کوه. یا پیاله چیخ به وڅښې. سمه ده انشاءالله، حتما. خدای په امان. دا غلې نرسې له زنګ نه ډېر متاثره شو. باید ما ورته زنګ وهلی وی، پوښتنه مې کړې وی. حالاتو زما اړیکه له نورو سره خطا کړې وه. د ماښام له تیارو سره د کور په لور روان شو. کور ته د رسېدو سره سم مې بیک ته لاس کړه. د میتودولوژي مضمون امتحان لپاره مې له کتاب څخه نوټ واخیسته. اخري سمستر امتحانونو ته فقط د ګوتو په شمار ورځې پاتې وې. ما سره د المان پېژندنې چپټر نارکه شوی و. ښار ته پسې روان شو تر څو چپټر چاپ ورکړم. ټیکسي کې را سره یو دنګ ځوان کېناسته. له جیبه یې د سګرټو ډبی راوایسته. سګرټ یې د مخې په غاښونو نرم ونیو. لایټر ته یې ټک پورته کړه. د سګرټ سر سور وځلېده. بیا مې ماسک له جیبه راوایسته. ځوان پوه شو. سګرټ یې بند کړه. ښار کې ګڼه ګوڼه زیاته وه. له ما څو قدمه مخکې یو پیوړ پکولي سړی یو دم په ځمکه ولوېده. په خوله یې سپین ځګونه ودرېده. بېهوشه شو. په لاس کې مې د اوبو بوتل پرې واړاوه. سترګې تورې حلقې وهلې وې. نیم ساعت وروسته په هوښ راغی. شاوخوا انسانانو یې ننداره کوله. خو د مرستې لپاره چا لاس نه ور وړه. خپل څادر پوښتنه یې وکړه. ما لاس ور مخکې کړه. سړی راجګ شو. کالي مې ورته وڅنډل. د جوس او یخ اوبو بوتل ست مې ورته وکړه. مننه یې وکړه. چابک چابک روان شو. پر ما هم 1 ساعت ناوخته شو. مطبعې ته مې د چپټر سافت ورکړه. موبایل مې له جیبه راوایسته. زبیر ته مې زنګ وواهه. زنګ ورغی. سلامونه فضلي ګله، څنګه یې؟ علیکم سلام زبیر جانه، شکر ښه مننه. اوس مطبعې سره ولاړم. ما ویل که د المان پېژندنې چپټر نه لري چې تا ته یې هم چاپ کړو. نه وروره، ځان ته یې چاپ کړه. که د نوټ ورڅخه واخیسته بیا یې له ما سره شریک کړه. سمه ده، خپله ښه پوهېږې. فضلي، نږدې وخت کې موږ ته رسمي استادان معرفي کېږي. 2 بس څه دي. ډېرو استادانو ته نوم لیکنه کړې ده. کېدای شي راتلونکې دوشنبه د استادانو امتحان وي. واه، دا څه وایې؟ څومره ښه خبره. راتلونکو محصلینو ته دا یو ښه زیری دی. زه هم نږدې ورځو کې دې خوا ته درځم. که څه ته دې ضرورت و نو راته مسج وکړه. خدای په امان. چاپ شوی چپټر مې په لاس کې و. د مخابراتو له څلورلارې څخه د قدم وهلو په نیت د امیر شهید بڼ ته راورسېدم. شیبه مې سر په چپټر ښکته و. 2 ساعته بڼ کې ناست وم. لږ څه وږی شوی وم. د بڼ مخې ته راغلم. د خوړلو لپاره مې څه اخیسته. ناڅاپه غږ شو. فضله، اوس سلام هم نه کوئ، لکه چې غریب شوي یو. شاته مې وکتل. فاروق مې تر سترګو شو. فاروق مې د کوچنیوالي ملګری و. اجتماعي ځوان و. زما په هر راز باندې خبر و. او فاروق خانه، جوړ تازه، څنګه یې؟ ښه یم یاره. رډې رډې ګورې او سلام نه کوې. نه وروره، هېڅ پام مې نه و. فکر مې بل خواته و. ډېر فکر مه کوه. دا پاته نور ویښته به دې هم سپین شي. ګوره، شماره دې بنده ده. پرون هم درته زنګونه وهلي. اوس ښه شو چې په مخه راغلی. یا موضوع مې در سره شریکوله. سمه ده. هغه مخامخ چمن او ونې ښه د ناستې ځای دی. موضوع به هلته سره حل کړو. سمه ده. درځه چې ځو. ښه ډیپلوماټ فاروق احمدي، له تا څخه اورم. په زړه هغه مشره خور مې چې لغمان کې واده شوې، د هغې مېړه اوس په نشو روږده شوی. د پوډرو تر څنګ
هر ډول ناروا عمل ته لاس اچوي. له کور نه په ورځو ورک وي. څو ځلې مې په خپل شخصي لګښت کابل کې بستر کړه، خو هېڅ نتیجه یې ورنه کړه. خور مې سخته پریشانه ده، بد اقتصادي وضعیت سره مخ دي. دا ته ښه معلومه ده چې زه هم د کور سرپرست یم. هغه په کابل کې چې مې کومه دنده وه، هغه پروژه هم ختمه شوه. دا څه میاشتې کېږي چې وزګار یم. په کور کې فقط یو اتل پاتې دی، خو هغه هم 12 صنف کې دی. له مکتب څخه مې زړه نه غواړي چې وباسم. مور خو مې درته معلومه ده چې شکر او د وینې غوړ لري. هغه دوا چې تا ورته د پاکستان څخه راوړې وه، هغې سره بالکل ښه وه. اوس هغه دوا خلاصه شوې او میاشت کېږي چې حالت راته سم نه ښکاري. فاروق وروره، د ژوند بل نوم مبارزه ده. دا سختې به تېر شي. ورجانې ته به هماغه نسخه بیا راوغواړم. که څوک له پاکستانه راتلو، له ځان سره بیا راوړي. ښه، اوس ځه راته وشي، څه پلان لرې؟ فضله، مخکې به مې $500 معاش و، ژوند مې ښه روانه. اوس چې وظیفه مې نشته، هماغه پاتې پیسې په کور کې مصرفېږي. دلته دندې پسې ډېر وګرځېدم، خو چا په ښه معاش دنده رانه کړه. اوس مې زړه دی چې د وطن څخه مسافر شم. اتل هم نږدې وخت کې د مکتب څخه فارغېږي. هغه به د کور سرپرستي وکړي. ښه نو، اوس د مسافرۍ ته نیت کړی؟ کومه خوا غواړي چې لاړ شي؟ اما مې سویس هېواد کې اوسېږي. هغې راته ویلي چې ترکیې پورې راشه. نور هغه خوا ټول مصرف دې زه په غاړه اخلم. سویس ته دې راغواړم. فاروقه، که همداسې وي نو دا خو ښه خبره ده. خو ترکیې پورې تګ به څنګه شي؟ فضله، پاسپورټ مې د ایران د ویزې لپاره ورکړی. بیسودو کې یو ښه چاخبر دی، هغه سره مې خبره کړې. راته تګ ښه اطمینان یې راکړی. هو، چې ایران پورې هوایي لاړ شي، دا به ډېر ښه وي. څو ورځې وروسته مې د پوهنتون اخري امتحانونه دي. زه هم فارغېږم. تا راته د پروګرام وعده کړې وه، خو اوس نو ځې؟ هو، ښه مې په یاد دی. د ساینس پوهنځي مخې ته مې درته ویلي وو. خدای مې د خپل منزل ته ورسوي. هر څه به درته وکړم. په تا مې بل چاته ورور نه دی ویلی. ملګری خو لا لرې خبره ده. مننه کوم. خو اوس ماته د اتل نمبر راکړه. د ایران او ترکیې لارې لږې سختې دي. که د وټساپ بند شي نو له اتل نه خو دې پوښتنه وکړه. ښه خبره دې وکړه. دا نمبر د قاچاقبر دی او دا لاندې نمبر د اتل دی. دواړه ځان سره کړه. له شمېرو راکولو څخه وروسته فاروق رانه اجازه واخیسته. خدای پاماني مو سره وکړه. دواړه سخت غمجن وو. فاروق سره مې آخري ځل خدای پاماني وکړه. زه لا لیسانس نه وم، خو فاروق ایران کې په نړیوالو اړیکو کې ماسټري درلوده. خو فاروق ډیپلوماټ مې د ایران او ترکیې قاچاقي لاره نه وپېرڅه. څو ورځې تېرې شوې. د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي الماني څانګې ته رسمي استادان معرفي شول. دواړه استادان ډېر خوښ برېښېدل. له ما څخه یې د څانګې د فعالیت څخه مننه وکړه او نورې تشویقي خبرې وکړې. د استاد خبرې پر ما ډېرې خوږې ولګېدې. استاد راته په زړه کې ځانګړی ځای خپل کړه. هر کله به یې راته د درسونو سپارښتنه کوله. څو ورځې وروسته امتحانونه راغله. ما به د هر مضمون امتحان لپاره بېله امادګي نیوله. زبیر به راته د فراغت لپاره د اجناسو د خریدارۍ ویلې. ما ورته وویل چې یو څو امتحانونه تېر شي، بیا به هر څه واخلو. د ټولو ټولګیوالو شهرتونه مې ترتیب کړه. فراغت اړوند تصدیقونه مو چاپ ته ورکړه. یو خوا زما د مونوګراف موضوع په ادبیاتو کې وه، بل خوا امتحانونه راغله. د خریدارۍ لپاره هم زه ګمارلی وم. هېڅ بیکار نه کېدم. سهار چې به له کوره وتلم، ماښام ناوخته ستړی به کور ته راغلم. فراغت ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې شوې. ښار ته روان شوم چې لږ څه سودا برابره کړم. په دې وخت کې ښار کې ګڼه ګوڼه زیاته وه. له یوې څلور لارې کابو نیم ساعت وځنډېدم. په یو ماشوم یې سترګې ولګېدې چې د موټرو په شیشه ساپې تېروي او وروسته د یو څه د غوښتلو لپاره لاس نیسي. په ماشوم هېڅ چا ځان نه پوهو. سوکه زموږ د موټر خواته راتاو شو. د موټر د مخې په شیشې ساپې تېره کړه. عاجزه خوله یې چینګه ونیوه. کاکا، خیر دی، 10 روپۍ راکړه، دعا به درته وکړو. لاس ګیز مې ورکړه. خیرنه چهره یې خوښه وبرېښېده. د کور پوښتنه مې ځنې وکړه. ولې کور نه لرو، خیمه کې اوسېږو. پښې یې لوڅې وې. ګرم سړک
د ماشوم نازکې پښې تورې کړې وې. زه په همدې څلورلاره کې د موټر څخه ښکته شوم. د ماشوم لاس مې ونیو. ورته مې وویل په ټول ښار کې دې څه خوښ دي؟ راته مسک شو. په عاجزه خوله یې د ډوډۍ غوښتنه وکړه. کاکا زه وږی یم، ما ته ډوډۍ واخله. ماشوم د څپلکو اخیستلو څخه وروسته د هوټل په طرف روان شو. ماشوم زما لاس دومره کلک نیولی و ته به وایې چې د کور کوم غړي سره روان دی. هوټل کې مو ډوډۍ په شریکه وخوړه. څه نغدې پیسې او وچه ډوډۍ مې ورته واخیسته. په ځیر ځیر راته وکتل. ته ډېر ښه انسان یې کاکا جانه. ورته مسک شو. په غېږ کې مې ونیو. ورته مې وویل نن به له کار څخه رخصت وکړې او کور ته به لاړ شې چې مور دې درته په تمه وي. ډوډۍ ورته یوسه. ماشوم چې زما له خولې د مور کلمه واورېده ورخطا شو. څهره یې غمجنه شوه. مور مې د شپې هم ډوډۍ نه ده خوړلې. ماشوم خدای پاماني ونه کړه. په منډو منډو روان شو. ما غونډې ته د استادانو لپاره ډالۍ واخیستې. مطبعې ته لاړم تر څو د فارغو محصلینو د تصدیق چارې خلاصې کړم. لږ ځنډ څخه وروسته زبیر هم راښکاره شو. له مطبعې دواړه ووتلو. مازدیګر ناوخته و. لمر د جدایي زیړ څادر په طبیعت غوړولی و. هوا ګرځنه وه. ما مې ماسک له جیبه راوایسته. د سمسور دې کور ته لاړو. شپه مخه په ټوکو او خوشحالیو تېره کړه. د هغې ماشوم وارخطی چې د مور د کلمې سره وارخطا شو. هېڅ مې له سترګو نه لوېده. د هغې ماشوم په سترګو کې مې د مور لیونۍ مینه ولیده. هره دقیقه مې په ذهن کې و. شپه تېره شوه. سهار د وخته د فاروق ډیپلوماټ له زنګ سره ویښ شو. هلو سلام فاروق ښه یې؟ علیکم سلام فضله ښه یې؟ لکه چې ویده یې. اوس راویښ شو. سمسور د کور کې مې شپه وه. بس ته او دا مجلسونه دي. ښه ساعت ته تېر دی. فضله د ایران ویزې مې راغلې. نن 2 بجې مې هرات ته ټکټ کړی. بیا له هغه ځایه ځم. هو څه وایې؟ دومره زر؟ ما کور کې ویلو چې تا ته ډوډۍ کوم. اوس چېرته یې؟ همدا اوس کابل ته روان یم. د کور نه د باندې راته موټر ولاړ دی. ته را یاد شوې. تا ته مې زنګ وکړه. زه همدا اوس درځم. غواړم چې هوایي ډګر پورې در سره لاړ شم. نه مننه فضله. هېڅ خبره نه ده. بس اتل او کورنۍ مې په تا وسپارله. نور هېڅوک خبر نه دي. مشرقي وال سراب سره مې پیسې ایښي. اتل ته نور معلومات شته. که کور کې کومه موضوع پیدا شوه نو بیا یې خپله حل کړه. له کور نه بیخي مطمئن اوسه. هر څه به سم کړم. کله نه کله قاچاقبر سره اړیکه نیسه. اوس لپاره خدای پامان. موبایل بند شو. له ځایه راپورته شو. ځان سره مې ویل ای هی وطنه ډیپلوماټان درنه په قاچاقي لارو لاړل. اخر به څه کېږي؟ کوم برخلیک سره به مخامخ کېږو؟ ځان سره بونګېدم. زبیر راپاڅېده. فضلي څنګه په خوب کې غږېږي؟ نه وروره ویښ یم. د مونځ وخت دی. فاروق باندې ډېر سخت خفه وم. زما د کوچنیوالي تر ټولو ښه ملګری و. د مکتب په دوره کې به د انګلیسي ژبې کورسونو ته یوځای تلو. هفته کې به مو 2-3 وارې لانجې کولې. د دوی کور ته به داسې ننوتم لکه چې خپل کور مې دی. د فاروق د مور مینه به مې په ژوند هېره نه شي. د چای څښلو نه وروسته مې له سمسور سره خدای پاماني وکړه. کور ته راغلم. مور ته مې د فاروق د تګ وویل. هغه هم سخته غمجنه شوه. د مور پوښتنه یې وکړه. ورته مې ویل چې اوس ښه ده. موبایل مې له جیبه راوایسته. فاروق نمبر مې راواړاوه. موبایل شین بټن مې زور کړه. سلام فضله. علیکم سلام. چېرته یې؟ فاروق ډیپلوماټه. اوس سره بیک یم. دلته چای څښو. بیا حرکت کوو. سمه ده. چې ورسېدې بیا احوال راکړه. خدای پامان. زړه مې نارامه و. حسین ته به مې هر ډول خبرې راتلې. خدای دې نه کړي که په فاروق څه وشي نو دا کور به څه کېږي؟ په بستر پرته ناروغه مور یې. پېغلې خورګانې واړه ورونه یې. د پوهنتون د فراغت تر څنګ د فاروق ډیپلوماټ کورنۍ هم زما په غاړه شول. وخت نا وخت به مې د فاروق کور ته د ضرورت وړ سودا استوله. د فاروق او خچې په نشه یي توکو روږدی و. هغه مې د جلال آباد په ښار کې د هندي رکشو له یو تکړه مستري سره شاګرد کړه. د هندي رکشو له استاد ته به مې هر ماښام د هغې احوال اخیسته. استاد به ډاډ راکوه چې حالات یې ورځ تر بلې ښه کېدو دی. د نشو تماشو نه یې زړه صبر شوی.
تیر ژوند یې ډېر بد راغلی او په کار کې هم ډېر صادق انسان دی. په وخت سره لمونځ کوي. اوس هغه تیر انسان نه دی او نه غواړي چې بیا تیر ژوند ته وګرځي. استاد نه مې ډېره مننه وکړه. کله کله به مې یو ډالۍ هم ورلېږله. د هندي رکشو له استاد سره د ښه انسان ټول ځانګړنې لیدل کېدې. فاروق د ایران او ترکیې په سرحد کې بند پاتې و. د سختو شپو ورځو ګیلې به یې کولې. ورته به مې ډاډ ورکړ چې وطن کې زه یم او هر څه سم روان دي. امتحانونه هم شروع شو. ټولګیوال مو ډېر خوشحاله برېښېدل. کله ناکله به د سودا لپاره له ځان سره بیول. په هغې ورځ مو ښه ساعت تېر شو. فراغت اړوند میلمنو لپاره مو ښایسته کارتونه او د تالان لپاره مې په الماني او پښتو ژبه رنګه لوحه جوړه کړه. ورځ تر بلې ښه خوشحاله وم. د ټولګیوالو په منځ کې هغه پخوانۍ کرکه له منځه تللې وه، ځکه چې د ژوند یو ارمان مو پوره کېدو. د امتحان اخري ورځې وې. له ما سره څو نور ټولګیوال د پوهنځي ریاست ته لاړو تر څو د فراغت ورځ وټاکو. ریاست ته مو عریضه ولیکله. د فراغت غونډې ورځ مو مشخصه کړله. د غونډې د ترتیب او تنظیم لپاره مو له اول او دوهم صنف څخه څو تنه فعال محصلین وګمارل. د فراغت لپاره مې چپنه او بوټان، ساعت او نور توکي واخیستل. فراغت ته مو ورځې پاتې وې. د هندي څانګې غونډه تېره شوې وه. تالار لږ ګډوډ و. زمان چې زموږ د پوهنځي په خدمتي او تنظیمي ګروپ کې وو، سپارښتنه مې ورته وکړه چې تالار د غونډې لپاره آماده کړي. د تالار دننه مې په دریځ سترګې ولګېدې. ځان سره مې هوډ وکړ چې سبا ته به په همدې دریځ د والدینو او فارغ محصلینو په استازولۍ وینا کوم. د تالار څخه د وتلو په حال کې وم چې د اتل زنګ راغی. سلام اتله، څنګه یې؟ علیکم سلام، ښه یم فضلي وروره. مور جانه مې مریضه وه. کور کې پیسې هم نه وې. بیا مې د کوڅې سر دوکاندار څخه قرض واخیسته. ته بیخي نه نظره کوې. اتل جانه په بښنې سره دا څو ورځې کېږي زه سخت بوخت وم. تا ته خو معلومه ده چې سبا ته هم فراغت دی. مور جانه هم خبره کړه او پرون مې دغه مشر کول طرف څخه پیسې اخیستې. سبا ته یو څه درکوم. نو د فاروق د وټساپ او د ایران شمېره بنده ده. سفر خو به ترې نه لرې. څو ورځې مخکې له سرحد څخه ترکیې ته روان شو. اوس درېیمه ورځ څه شی لالا مې رادرکه دی. کور کې ټول خفه دي. مور مې هم د فاروق په اړه غمجنه ده. هر ساعت ورپسې ژاړي. که په ورور مې څه وشي نو. اتل په سلګو شو. ما یو څه ډاډګیرنه ورکړله. موبایل بند شو. قاچاقبر نمبر مې راواړاوه. د موبایل په شنه بټنه مې ګوته زور کړه. د ټوټ ټوټ په کولو سره نمبر بند ښوده. څو ځلې نور مې کوشش وکړه خو د قاچاقبر نمبر بند و. په سینه مې دروند سیوری تیر شو. په سر مې بوج شو. د چا خبرو ته مې غبرګون نه ښوده. څو ژورې ساګانې مې واخیستې. د نارام وجدان جټکې مې په وجود کړې. ناڅاپه مې له پزې وینه روان شو. سپین کالي مې په وینو ککړ شول. ساعت وروسته په اوښ راغله. ټول بدن مې لوند و. رنګ مې زیړ شوی و. د خوښۍ ورځې وې خو په ما یو ډول ماتم و. پوهنځي کې پاتې کېدلو راته نور خوند نه راکو. له پوهنځي څخه ووتم. د سړک غاړې ته ودرېدم. ټکسي اشاره وکړه. ما د سر په خوځولو ورته نتلو وویل. موټر رانږدې شو. راته یې وویل چېرته مو ورسوم؟ مخامخ حرکت وکړه. زه درته وایم. کور ته راورسېدم. حمام مې وکړه. د فاروق د ورکېدو په اړه مې څوک پوه نه کړه. ځان مې ټولو ته خوښ څرګنداوه. کور کې مو د سبا ورځې مېلمنو لپاره هر څه منظم کړل. د شپې 9 بجې وې. موبایل ته مې زنګ راغی. د موبایل په سکرین باندې د قاچاقبر نمبر و. ژر مې سواب ورکړه. هلو، سلام علیکم. علیکم سلام وروره. ته فضل حق یې؟ هو، زه خپله یم. مهرباني وروره، زه د فاروق قاچاقبر یم. هغه ستاسې نمبر ما ته راکړی و. زما نور مسافر ترکیې ته رسېدلي خو فاروق نشته. ما ټولو ګروپونو ته مسیج کړی دی. که چېرته احوال راغی ما یې در سره شریکوم. ګوره وروره، هغه د کور سرپرست دی. فاروق باید پیدا شي. دوی نور څوک ورکې نه لري. سمه ده، زه مې خپل کوشش کوم. خدای په امان. قاچاقبر راته په خبرو کې د دې لارې د مرګ او ژوند په اړه خبرې وکړې. سترګې مې ورته له اوښکو ډکې شوې. سخت ستړی شوی و. سوړ اسویلی مې وایسته. شپه ناوخته شوې وه. هېڅ خوب نه راتلو. یو شوبو کې مې کافي ورګډه کړه.
څښلو څخه وروسته مې ذهن لږ څه ارام شو. د سهار لمونځ قضا شوی و. د لمر خپلې وړانګې د غرونو په څوکو راښکاره کړې. له المارۍ مې د اخیستلو توکي راواخیستل. حمام مې وکړه. غونډه 9 بجې پیلېدونکې وه. د فراغت چپن نور اړوند توکي مې بیګ ته واچول. سیده د پوهنتون په طرف روان شو. زبیر تر ما وخته ځان رسولی و. خپل د لاس ساعت ته مې وکتل. له 8 څخه څو دقیقې تېرې وې. بلل شوي مېلمانه په تالار کې ناست وو. فارغ محصلینو خپلې تورې چپنې چې ژېړې کرښې لرلې اغوستې وې. د کاروان په شکل قطار جوړ و. ټول د پوهنځي تالار ته ننوتو. زما په مېلمنو کې اتل تر ټولو مخکې ځان رسولی و. دغه ټکو په اشاره یې راته ویل چې ښه ښکارم. ما مې په سترګو کې ترې د فاروق پوښتنه وکړه. د سر په خوځولو یې راته د نادرکۍ پیغام راکړه. مخامخ کیمرامین راته مسک شو. ځوانه وخندل. دا شیبې بیا نه راځي. دروغجنه مسکا مې ورته وکړه. تالار ډک شو. ټول مېلمانه راغله. تالار کې دننه فارغ محصلینو ته استادان مخامخ ناست وو. د محصلینو چپ لاس چوکۍ له دعوت شوي مېلمنو ډکې وې. اناونسر د بسم الله په ویلو سره غونډه پیل کړه. انتظامیه کمیټې د اوبو او انرژۍ د ویشلو لړۍ پیل کړه. ما هم د ټولو والدینو او محصلینو په استازولۍ خپلې وینا ته امادګي ونیوله. اناونسر ډېر وارخطا و. زما د نوم په اخیستلو سره زر د دهلیز مخې ته راوغوښتم تر څو خپله وینا واورم. له تحصیل نه تر اسلامي سیاسته او د المان د ادبیاتو په اړه مې هر اړخیزه وینا واوروله. د وینا د ختمېدو سره سر مې د ژبو او ادبیاتو پوهنځي له سیټ سره ترپمنې وکړه. د ډالۍ ګانو د ویش لړۍ پیل شوې. ما خپله ډالۍ د پوهنځي معاون ته ورکړه. د غونډې په اخره برخه کې د څانګې د څلورم دور فارغ محصلینو کې د فعال او ممتاز محصل ستاینلیک مې خپل کړه. د پوهنځي لخوا په دې ستاینلیک ډېر خوښ وم. فراغت غونډه پای ته ورسېده. محصلین له تالار څخه د وتلو په حال کې وو. ګڼه ګوڼه زیاته وه. هر څوک په خپل ځای کې ورک وو. کیمرامین غږ کړه. ټول متوجه شول. فارغ محصلین د خپلې خولۍ په لاس کې ونیسي او بره دې پورته کړي. زما په شمول ټولو همدا کار وکړه. خولۍ هوا ته پورته کړې. عکس واخیستل شو. هر خوا ته د فارغ محصلینو په خوله شکسته خندا وه. دا د خندا نه وه. داسې خندا وه چې په تحصیلي دوره کې چا نه وه کړې. په دوهم سمستر د کرونا راتګ او سختي یې له موږ څخه ورکه کړه. داسې خندا وه چې پنځم سمستر کې د سیاسي تحولاتو او د یو متحد اسلامي نظام ړنګېدلې په غېږ کې ونیو. سترګو کې مې هرې خوا ته کتل چې ورونه دې چېرته دي. د ورونو نه شتون زما د خوشحالۍ یوه څنډه داسې یوړه لکه د سهار سبا نازک شمال چې د شپې څخه پراته رژېدلې پاڼې وړي. خو د ملګرو راتګ او تشویقي ګلان چې زما په غاړه اچول کېدل هره لحظه یې راته رنګینه کړې وه. اتل زما په غاړه له ګل اچولو څخه وروسته نادرکه شو. د پوهنځي مخې ته د یو څو تنو مبارزو اشخاصو سره چې د ټولنې د غوروالي لپاره نه هېرېدونکې هلې ځلې کولې مخامخ شو. ګلان په لاس کې او د غونډې په لور روان و. پر ما یې سترګې ولګېدې. مسک شول. دا څنګه موږ لا نه یو رسېدلي. دا غونډه پای ته رسولې. مشرانو هېډ صاحبان هم ځانونه په زحمت کړي وو. ټول په ګډه د کور په لور روان شو. په کور کې هم ناست مېلمانه زما د راتګ په تمه وو. د ګلپوش موټر نه یو فارغ تنکی زلمی چې د غم او اندېښنو څپې له ورایه مې په سترګو کې ښکارېدې راښکته شو. له تر زامنو سره د کور په ځینو روان و. د ټول ژوند هستي او کریډټ مور مې تر ټولو مخکې راته په انتظار وه. خپلوان مو ټول راغلي وو. هرې خوا ته خوشحالي وه. یو څه مراسم وو. هغه مو په ګډه ولمانځل. هر څه سم پای ته ورسېدل. موبایل مې راوایسته. اتل ته مې زنګ ووهه. هلو سلام فضلي صاحب. علیکم سلام اتله. څنګه نادرکه شوې؟ کور کې مې مور راته د فاروق له غمه په بستر پرته ده. فاروق ته لپې لپې اوښکې تویې وې. او څه وایې؟ الله دې مروجین ته اجله شفا ورکړي. ته اوس څنګ ته شه چې زه در سره شخصي غږېږم. ښه سمه ده. اوس وایه څوک نشته؟ د قاچاقبر کور چېرته دی؟ باید دا له نږدې وګورو. قاچاقبر ته مې ډېر زنګونه ووهل. هېڅ نمبر نه پورته کوي. بیګا شپه په خبرونو کې د ایران او ترکیې سرحد کې د بې شمېره افغانانو د مړو خبرې کېدلې.
د قاچاقبر کور ما لیدلی بېسوده کې دی. ښه چې تا لیدلی سبا ته باید حتما ورشو. سبا ته مې تصمیم ونیو چې اتل سره یو ځای د قاچاقبر کور ته ورشم. سهار د وخته یو ځل بیا لمر د ټول عالم په سر زړبخن او ځلېدونکی کفن رخور کړ. د تور او خونړي کفن څخه ځان بیرون کړه. د ځمکې فرش ته یې ښکلا ور برخه کړه. ځان سره مې وویل چې سهار د وخته قاچاقبر پیدا نه کړې بل وخت نشي پیدا کولی. اتل سره د مخابراتو څلور لاره کې یو ځای شو. له یو ساعت مزل څخه وروسته له موټر څخه ښکته شو. د اوسپنې په لویه دروازه مې سترګې ولګېدې. موټر مې ګوښې ته ودراوه. اتل موبایل له جیبه راوایسته. ما ورته وویل چې زنګ ورته مه وهه. دا سړی راته په سور نه ښکاري. اوسپنیزې دروازې ته ودرېدم. ټک ټک مې ورکړ. ساعت ته مې وکتل. له 7 بجو څخه څو دقیقې تېرې وې. څوک ښکاره نه شول. بیا مې لږ څه په زوره زوره دروازه ووهله. د پښو ترپا مې تر غوږو شوه. پوخ سوان چې په ږیره کې ځای ځای سپین لګېدلی و راووته. په اتل یې سترګې ولګېدې. رنګ یې تک سیړ شو. د سړي په څهره کې تغییر راغی. وارخطایي سره یې ستړمشي وکړه. دننه غټه کلا ته ننوتو. لویه حجره یې لرله. قاچاقبر د چایو ست وکړه. ورته ومې ویل چای څښلو ته نه یو راغلي. فاروق چېرته دی؟ قاچاقبر موبایل له جیبه راوایسته. یو او بل ته یې زنګونه کول. د مسافرو پوښتنه یې کوله. په هر زنګ وهلو سره به یې د فاروق نوم اخیسته تر څو موږ ډاډمن کړي. په ټولو کړنو یې پوهېدم چې څه مطلب لري. قاچاقبر سره مې بحث وکړه. زه ډېر جدي او غوسه شوم. موبایل مې له توشک څخه راواخیسته. زه او اتل راپاڅېدو. قاچاقبر ته مې وویل که تر ماښامه پورې د فاروق خبره معلومه نه شوه نو د دې ناست زوی پوښتنه دې له ما نه وکړه. په حجره کې ناست کسان ټول خفه وو. داسې برېښېدل چې څه شوي دي. خو هېچا دا خبره ونه کړه چې څه شوي دي. په لاره کې مې اتل ته وویل چې موجدان ته دې لږ ډاډګرنه ورکړه چې حالات یې نور هم خراب نه شي. ښار کې مو سره خدای پاماني وکړه. تبې نیولی و. بدن مې په لړزېدو شو. زما له کاري ځای څخه څو قدمه وړاندې تکړه ډاکټر و. لاړم چې دوا ترې واخلم. ډاکټر راته د کنول سپارښتنه وکړه. د دوا په پلاستیک کې راته څو ډوله پشکارۍ واچولې. یو یې راته سمدلاسه تطبیق کړه. شېبه وروسته مې سترګې وغوړېدې. د غرمې وروسته ویده شو. ساعت تېر شو. د اتل څو زنګونه راغلي وو. زه پرې هېڅ پوه شوی نه وم. سمدلاسه مې ورته زنګ وکړه. زنګ لاړ. د موبایل له اوچتولو سره سم د غم او ماتم چیغې راتلې. زه د هلو هلو په ویلو وم. خو د ژړا او فریاد نه نور مې هېڅ نه اورېده. ژر د کور څخه راووته. موټر مې واخیسته. فارغ د کور مخ ته تر زامن او نور خپلوان ولاړو. د ټولو له سترګو اوښکې بهېدې. سخت وارخطا شوم. د فاروق د مور غږ مې تر غوږو شو. څه دې کړي وو ها؟ څه ګناه دې کړې وه؟ هی زما ځوانې مرګه زویه. څومره لنډ عمر دې و. د دې غږونو سره سم په ځمکه ولوېدم. بېهوشه شوم. په ځان هېڅ پوه شوی نه وم. شېبه وروسته مې سترګې خلاصې شوې. ټول ځان مې لوند و. د ځوانې مرګ ډیپلوماټ ترونه رانه چارګېر وو. د پښو تلې راته مښل. په چیغو چیغو مې وچړل. د فاروق ځواني معصومه څېره راته د هر ځل یاد سره زړه ارې ارې کړ. اتل حال له ما بدتر و. راته ویل چې اوس یې مړی هرات کې دی او له هغه ځایه په الوتکه کې کابل ته راوړي. امبولانس سره نور ګاډي دروازې مخ ته ولاړو. زه اتل او مشر ترې په موټر کې کېناستو. امبولانس مخکې او موږ تر شا د کابل په لور روان شو. په موټر کې چوپه چوپتیا خپره وه. هېچا د خبرو توان نه درلوده. د اتل سونګ سونګ سلګو د ټولو په مخ کې به د ژړا لیکې جوړې کړې. د بېوسۍ او ناچارۍ په داسې ماحول کې ځوانې مرګ فاروق هم بیخي دروند و. د شپې 10 بجې وې چې د کابل هوایي ډګر ته ورسېدو. اتل او مشر ترې مخکې لاړل. موږ ورته د ترمینل مخې ته ولاړو. د کابل هوایي ډګر مسافر وړونکې الوتکې د وروستي ځل لپاره دوره وکړه. مسافر ترې راښکته شول. د شهید فاروق مړی مو امبولانس ته انتقال کړ. اتل د خپل ځوانمرګ ورور سره په امبولانس کې کېناسته. ژر ژر له هوایي ډګره راووتلو. څه کم 2 ساعته وروسته د لغمان سرکې ته راورسېدو.
په سړک ګڼه ګوڼه نه وه. کله به مې سړک یوې خواته سترګې خښې کړې او کله به مې بلې خواته سترګې خښې کړې. شاوخوا دښتې، خړ کورونه او شنې کروندې مې له نظره تېرېدې. له څه ځنډ وروسته موټر ورو شو. د کابل جلال آباد له پاخه سړک موټر ښکته شو. ورو ورو په نظره د کلي خواته ور روان شو. د شپې 2 بجو ته څو دقیقې پاتې وې چې امبولانس د کور په دروازه ننوته. مور یې د ځوانمرګ زوی جسد چې مخې ته ورغی. یو دم یې چیغه کړې. تر شاوخوا کسانو چیغو ته طاقت ونه کړه. هر یو ځانونه ترې پناه کړه. یوازې زوی ورته پاتې شو. مور ځان پورته کوه او پر ځمکه یې وخه. بیا یې چیغه کړې. په څه شي ها؟ ما سره خو څو ورځې مخکې وغږېدې. د همدې خبرې په کولو سره په ځمکه ولوېده. په خوله یې سپین سګ ودرېده. واړه واړه زامن یې د پښو تلې ورته موښل. له ډېر ځنډ وروسته په هوش راغله. همداسې په ماتم او غم کې ورکه وه. د پردې هغې خواته ګڼ سړي ناست وو. د څپرې لاندې ګل په چارپایي کې مړوی پروت و. باڼه یې په بل پیلي وو. هېڅ یې نه ویل. یو خبره یې نه کوله. بیخي مغرور و. په ابدي ابدي سفر روان و. د خلکو په چیغو هېڅ ځان نه پوهاوه. په هېچا یې زړه درته کوه. هغه بې له خدای پامانۍ په ابدي سفر لاړو. ټول پوهېدل چې څه شوي دي. خو هېڅ چا نه ویل چې ولې شوي دي. سهار 8 بجې د جنازې اعلان شو. د دروازې له غږ سره مور راوتله. له شېدلي ګریوان او ببر سره داسې ښکارېده چې د زوی په ویرې ښې بدې شپې تېرې کړې دي. اولادونو یې له اوږو ونیول. د زوی جنازه یې پورته کړه. روان شو. مور یې د دیوال بیخ ته تکیه وکړه. منګولې یې له ویښتو ډکې کړې. موټی موټی سپین او تور ویښته یې وشکول. له ډېرې ژړا او سوو یې غږ ودرېده. سترګې تور حلقې وهلې وې. هدیرې سره خوا کې د ځوانمرګ ډیپلوماټ فاروق جنازه وشوه. د هدیرې د شګو میده په سر کې په پکې بله قدمونه یو بل خواته بېلول او د کشکش اوازونه یې زما غوږو ته لاره پیدا کوله. د چوپتیا او تیارې ښار لاندې د تلپاتې اوده او خوبولو انسانانو هدیرې ته یې پناه راوړه. قبر په غاړه ګڼ کسان راټول شول. له اوږو یې چارپایي ښکته کړه. داسې سترګه نه لیدل کېده چې د اوښکو چینې نبهولې. په کټ کې ځوانمرګ د هېچا په کیسه کې نه و. نن په مغرورانه انداز د تل لپاره په ابدي سفر روان و. څو کسانو سره یو ځای مو ځوانمرګ له چارپایي څخه ښکته کړه. د قبر په غاړه په اوار څادر مو ورو کېښوده. تر لاندې لنګوی ته یې څو ولونه واچول. مور یې له موټره راښکته شوه. سرتور سر، ببر ویښته، شکېدلی ګریوان، خلکو راګډه شوه. د وروستي ځل لپاره دې وینم. چا شهید کړې ها؟ څومره لنډ عمر دی و؟ څه ګناه دې کړې وه؟ تا خو ویل چې دا ځل به زموږ ژوند جوړ شي. زوی یې تر اوږو ونیوله. په موټر کې یې کېنوله. د وروستي دیدن لپاره یې بیا ور وکتل. هغه د ګڼو خلکو په منځ کې د قبر په ژۍ په مغرورانه انداز پروت و. شېبه وروسته یې قبر ته ور ټیټ کړه. غږ شو. خاورې پرې واړوئ. د بیلچو کړنګ او کړنګ شو. لږ وروسته د خاورو څلی جوړ شو او ځوانمرګ ډیپلوماټ فاروق د تل لپاره له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړې. پای.